پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم څوک د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه څخه وروسته 100 واره دغه کلمات ووایي: سبحان الله العظیم وبحمده، الله جل جلاله یو لک ګناه ورمعافوي او د ده د مور و پلار 40,000 ګناهونه ورمعاف کوي. عزتمنو، دا خپل مور و پلار چې مړه دي که ژوندي دي، د ځان دپاره نه، د هغو دومره حق پر تا نشته چې د جمعې په ورځ پر دې به نو څومره وخت ولګېږي، 15 منټه هم نه پر لګېږي. سبحان الله العظیم وبحمده. او د بخاري شریف او د مسلم شریف حدیث دی، متفق علیه، د دواړو حدیث: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. چې کم څوک په ورځ کې 100 واره دا ووایي سبحان الله وبحمده، الله جل جلاله د ده ګناهونه ورمعاف کوي، اگر چې هغه ګناهونه د سمندر د زګ برابر وي. عزتمنو، دا څه وخت نیسي په دا ټوله ورځ کې سبحان الله العظیم وبحمده. د دې لپاره موږ 15 منټه نسو رایستی. یار خو روزانه دا وایه، که روزانه نسې ویلی، کم سے کم د جمعې د لمانځه وروسته خو وایه سبحان الله العظیم وبحمده، سبحان الله وبحمده. نو دومره نیکي الله درکوي، دومره ګناهونه الله در معاف کوي. نو باید موږ ودې ته څه توجه